السلام علیکم محترم وروره، تا دا پوسټ را لېږلی دی او په دې کې د دې مولانا صاحب خبرې دي. دا خو ما پلی نه که، خو دا مولانا صاحب خو زه پېژنمه او د ده خبرې موږ ته معلومې دي او د ده ټول معلومات موږ ته شته. چونکې دی اوس وفات دی. کله چې یو سړی وفات شي بیا د ده معامله الله تعالی سره شي، نو موږ په ده باندې څه نه وایو. پاتې شوه دا خبره چې د سیفیانو په حق کې خبرې کړې دي. نو یو وخت داسې و چې د سیفیانو په مدرسه کې مدرس مو، سیفیانو سره ډوډۍ مو خوړې، د هغوی مجالسو ته م راته. مولا مدرس شیخ صاحب زمونږ استاد و، د هغه مدرسې ته د هغه دستربندۍ ته به راته، د هغه حجرې ته به راته، د هغه کور ته به راته. خو بس په سیفیانو کې ځینې کسانو سره مخالفت راغی او د هغه مخالفت او د هغه ضد د وجې نه دومره تیز شو چې بیا دې خبرو ته ورسېده. بس الله دې پرې رحم وکړي. او دا خبرې چې دي دا فل غلطې دي. سیفیان داسې نه دي لکه دا څنګه چې خلکو ته معرفي شوي دي، بلکې سیفیان د علم، د معرفت، د تصوف، د سنتو، د آدابو، د طریقت د لحاظ یو جامعه ده، دا د هغې یو مجموعه ده. څو کوم چې تاسو په افغانستان کې تقریبا په افغانستان کې به تا مفتی نعمان فضلي صاحب کتلی، فی الحال وخت کې زمونږ ورور او ډیر ګران قدر او په مونږ باندې ګران او زمونږ د سر تاج جناب شیخ صاحب عبدالحق زمونږ ملګری دی او زمونږ دوست دی. هغه ته ورشه او د هغه نه معلومات وکړه، د هغه رویه او د هغه اخلاق، د هغه کردار وګوره، تا ته به د سیفیت معلومات وشي. مفتی نعمان فضلي صاحب به دې لیدلی، اوس هغه شهید شوی دی. د هغه اخلاق، د هغه کردار، د هغه رویه وګوره، تا ته به د سیفیت پته ولګي. داسې نور ډېر علما په افغانستان کې هم شته، په پاکستان کې هم شته. لوی لوی علما دا د سیفیت د جامعې هغې بیانونکي دي او د هغوی هغه نسبت هغه پالونکي دي او د هغې هغه نسبت خلکو ته رسونکي دي. او ښه او خراب او سم او بیکار او قمقل دا په هر ډله کې پیدا کیږي، په هر کور کې پیدا کیږي. داسې نه ده چې سیفیان د اول نه تر اخره پورې ټولو خیاران دي او ټول چې دی بس ای به کمزورۍ به په هر چا کیږي. خو زمونږ مشایخ، زمونږ اسلاف او زمونږ مشران او په الحال وخت کې د مبارک صاحب بچي، د مبارک صاحب خاص خلفا، هغه اجل خلفای کرام چې په هغې کې لوی لوی خلک او لوی لوی علما موجود دي، نو د هغوی ملاقات، د هغوی دیدار، د هغوی خبرې، د هغوی تصانیف، د هغوی کتابونه دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د علم کور دی، دا د معرفت کور دی او دا د نسبت او د ادب او د طریقې د نقشبندي د سلسلې یو عظیمه پایو ده او یو عظیم نهر او سمندر دی چې دا بې پایو دی. نو دا د یو کس د دوو کسو په خبرو باندې دې ته هېڅ نقصان نه څوک رسولی شي او نه ورته رسیږي. بهرحال دا خو ګروف دی، دې کې هر قسمه خلک دي. که بیا مزید معلومات ترې غوښته نو دوی چې کومې خبرې کړي دي نو د هغه خبرو جوابي کلیپونه دا اوس هم په میډیا پراته دي او چلیږي. د یوې خبرې او د یو ټکي جواب شوی دی. څه د پاکستان علماو کړي دي، څه د افغانستان علماو کړي دي، کتابونه هم لیکلی شوي دي. هیڅ مشکل نه لرو، د چا په خبرو موږ پروا نه کوو او دا یو کاروان دی، دی به روان یي او دی به خپل منزل مقصود ته ځان رسوي او دې سره به هر قسمه خبرې پیښیږي، خو هغه پیښو ته به موږ نظر او ستونزې نه وایو. ښه، الله دې خوشحاله کړه.